درنو لیدونکو السلام علیکم. نن درته په دغه ویډیو کې افغانستان او نړۍ کې د کرونا وایرس تازه حال څه دی، څه جزئیات دي، د افغانستان د عامې روغتیا څه ویلي دي، روغتیا وزارت څه ویلي دي، هر څه درته په دې ویډیو کې وایم. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هرات او کندهار ولایتونو کې 15 روغتیافال په کرونا وایرس اخته شوي. په دې سره په هیواد کې په دې وایرس د اخته کسانو شمېر 80 تنو ته رسیدلی دی، چې 52 له ایران راستانه شوي او یا له ایران له راستنو شویو سره یې اړیکه لرلې ده. په افغانستان کې په کرونا د مشکوکو کسانو شمېر تر 800 اوښتی دی. د عامې روغتیا وزارت مرستیال فدا محمد فیقان نن پنجشنبه ورې اومه 26 مارچ خبریالانو ته وویل چې په کرونا له اخته کسانو شمېر 28 هغه خلک دي چې ایران ته یې د سفر مخینه درلوده. په ایران کې د کرونا وایرس له خپرېدو وروسته له دې هېواده افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ بې سابقې چټکه شوه، چې په تېر کال کې هره ورځ تر 15,000 راستانه شوي دي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایي تر اوسه د هېواد په 29 ولایتونو کې د کرونا مشکوکې پیښې ثبت شوي دي. دی وایي ښایي د کرونا د اصلي پیښو شمېر تر هغو ډېر شي چې اوس هم اعلان شوي دي. د له هېوادوالو وغوښتل هغه کسان د دې ناروغۍ نښې لري باید ژر تر ژره د طبي ازموینو لپاره روغتونونو ته مراجعه وکړي. د کرونا د مخنیوي لپاره په هرات، فراه او زرنج ښارونو کې د ورځې تګ راتګ بند شوی دی او باید په ټول هېواد کې بند شي. که دغه ویډیو مو خوښه شوې وي زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب او ویډیو درسره لایک کړئ. له لیدو مو یوه نړۍ مننه. تر بلې ویډیو ښه وخت ژوندي اوسئ.